يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى رحمة منه وفضل. صدق الله مولانا العظيم. درد شريف हुआ है. उस काफिरान सर इख्तिलाफ मसला है. खुदा पाक वही वला तनकिहुल मुशरिकात काफिर खज़ा मका है पनिका मका है काफिर खुज़ला वला अमतुम मिन मुशरिकतिन वला अमतुम खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अजबतकुम. विंज मुसलमान द काफिर जमालदार खस्ता व नसब वाला नखल के काफिर देरा खस्ता दलवी नसब खावंद दलवी हुदी खावंद दागीन गरीब मुसलमान खज़ा खड़ा विंज आबे वही वला तनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु वलअब्द मुमिन खैर मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम. खपल लूर खोरम काफिर तमोर करे अगरचे आगा काफिर माल दौलत और मनसबी हुदी तासो वहाय फनबका ज़का उलाइका यदऊन इला अन्नार. दा खलक दोज़ख ता खलक बली और खुदा पाक तासो खपल बखने और मग़फ़िरत करे. काफिर खज़ सर निकाह सिंगार नो काफिर दो किस्म दी. यो अहल किताब काफिर दी यहूद और ईसाया और यो दीन अलावा दानूर काफिर दी सिकान इज़बान रूसिया. नो दे आयात तक मालूमी की चार किस्म काफिर सर निकाह मका तो पिंजम और पारश पगमा के बदल आयात राशि चाल किताब खुद सर निकाह वाला खुच पाक दामन बिया वही काफिर सड़ी ला बखपल लूर खोर नोर के न दा कुरान शरीफ दा आयतुन न मालूमी कि पा असल वज़ा के खो यहूद और ईसायान सर निकाह वाला और आम काफिरान ला तती लूर खोर कोल शित बनशे वर कोल दाबी सरे वाले रवा करे और देनोर सरे वाले ना रवा करे और मौजूदा ईसायान और यहूदियान सर की कनकी न दे द्वार खबरों का ख्याल ना खज़ खावन जी नदी दे यो बल मुतासिर की जुंदी योजे फरास का की योजे खबरी योजे नशरियत दाल किताब खज़ रवा कर ذکا خدا کمزور شي دي نو دا به د خاوند تابع شي مسلمانه بشي خو ته به خپل لور خور نه ورکوې ځکه ښځه د خاوند تابع کېږي نو کافره بشي. یا دویم دا ده چې یهود او نصارا ځان ته د توحید والا وایي مونږ خدای یو منو اگر چې نه وي نو یهودیانو سره صرف دو پیغمبرانو کے خلاف تھے. ابھی عیسیٰ علیہ السلام نہ منی اور زمو کل پیغمبر نہ منی باقی طول منی جنت منی دوزخ منی قیامت منی اور عیسیٰ گان سریو پیغمبر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیان طول زمو پیغمبر عیسائیان طول پیغمبران منی بغیر زمون
نو بنیادی اصول قدری نزدی دی نو اغی که خزا تابع کی دیشی مشرکان خود سره د یو خدای قائل نی سیگانا کمیونستان د سره خدای نمانی نو یهود و عیسایانو په حکم کې شریعت په دو خبرو کې فرق کړی یو د هغوی ښځې روا کړې ده دویم د هغوی د لاس حلالۍ روا کړې مسلمان لپاره خو د هغه وخت کې چې امید دا وي چې دا ښځه به اسلام راوړي او که دا یاره وي چې دا مسلمان ځان سره کافر کوي نو بیا قطعا نه نو دا حکم دی روا او قرآن شریف کم دا مطلب نه دی چې کوي قرآن شریف مطلب دا دی که چا کړي یهودانه یا عیسایانه نو گنجایش د رواوالي شته نو د شریعت دا حکم دی چې دینداره مسلمانه ښځه به ګورې ستا ته د اولاد مسله ده د ژوند مسله ده بې پردې کوسه گشته بې حیا دمه مرداره ښځه که ځان ته مسلمانه وایي هم یې مه کوه ځکه هغه به ګرځي هغه به ستا ښځه نه د کلي به او د دې اولاد دې څه پته لګي چې دا د چا اولاد نو چې مسلمانه بې حیا شي او بې پردې شي نو شریعت وایي مه کوه پام کوه ځکه مور پلار اوله مدرسه د بچو لپاره نو چې اوله مدرسه خرابه وي خو بال بچ به خراب نو کافره خو خود ښه نه ده نو د هغه وخت اجازت دی چې امید کیدی شي چې دا ښځه به ته ځان ته راوړه او که نه دا بل شان دي چې سړی ځان ته راوړی نو قطعا نه نو اجازت شته عمر فاروق زمانه کې دا شام فتح شو او مصر فتح شو او عراق فتح شو نو دې کې یهودیان او عیسایان نو بعض مسلمانانو یهودانه ښځې او عیسایانې وکړې هغه ته خبر راغی هغه فورا مې پام کړی د دې سره نکاح هم زمونږ د دیانت نه خلاف ته هم د سیاست نه ځکه تاسو به خراب کړي ځان سره او دا کافران د ښځو په واسطه رازونه معلوموي نو پام که چې مسلمانه ښځه ملاویږي نو عیسایانه څه به کوي نو یو اجازت قدرې و په هغه خلق ته اجازت و چې په رښتیا عیسایي یهودي موجوده سره څنګه موجوده کې عام علما دا عیسایان اصلي عیسایان نه دي پاتې دا ملحدان دي دوی د سره خدای نه مني خالص ماده پرست او یهودیان هم پوره اصلي نه دي پاتې د دې حکم وسته کمیونستان نو قطعا مه کوه یهوده او عیسایانه ټیک ته که مسلمانه شي در سره لندن ته لاړ شي او مسلمانه یې کیوری ولې مسوي ده خو چې کافره په کافره پاتې نه وایي ډېر قومونه داسې چل کوي دا خراب چې ښځو په واسطه خپل ځان خوری د فلسطین پتلو کې یو لوی دخل د ښځو د یهودیانو به ښځې مسلمانانو له ورکړو او په عوض کې به یې ترې ځمکې اخیستې یهودیان د عیسایانو نه خشته دي ډېر یهودیان خشته دي سترګې تورې او عیسایان خو لکه د پیشو په شان شکل یا د سپینې غوا په شکل سترګې شنې وي په دې مخونو لاسونه یې سره داغونه وي د خنزیر غوښه کې دا کار دی چې دا داغونه جوړوي بدن نو په ځوانۍ کې خو څه معمولي خشته ښکاري خو چې لږه بوډۍ شي نو بودړه ترې جوړه شي او یهودیان یې خشته نو فلسطینیانو نه ډېرې ځمکې د دې ښځو په واسطو کې اوس ما ته مخکې یو سړی راغی یو شیعهګڼه ښځه ده ډاکټره او یو سړی ما نه راغی چې زه یې کوم ما یې پام کوه ځکه شیعهګانو سره نکاح ده ما وی مسلمانه یې که
ویزه زیته په مارچینان ته بوتلې مو دومره پیسې مراکړه او تاسو ما یې هر کای دی ما یې ورته وویل چې مسلمان شي چې ورته وویل نو هغې ویې ولې زه زموږ دین خو ستاسو د دین نه ښه دی ما یې دا دی خرابی هم که نو بعضې ډلې د ښځو په واسطه خلک خرابوي نو عیسایان موجوده عیسایان او یهودیانو سره قطعا نه ده پکار ځکه یو خو دوی په اصلي دین باندې نه وي دویم دا چې دوی دا د مکر ذریعه ورغوي د مصر لومبي جنگ شکست لوی سبب یهودانه ختم امیر نائب صدر ختم جمال ناصر صدر و عبدالحکیم عامر نائب صدر او وزیر دفاع مصر ته ټوله محاصره کړې وه د یهودو باندې میرې سویز بند او 3-3.5 جنگي جزونه تیار ساتلي بمونه پکې هغه یهودونه ښځې د خپل خاوند د خپل دغه دخل سره دومره کار کړو چې فوج او د هغې ټول په هغه شپه په سینماګانو بسل کړو او هغې پې د شپې حمله سات په 5-6 ګنټې کې وله 3.5 جزونه په اډو باندې تباه کړو نو مخکې د مصر 40 لکه فوج په صحرای سینا کې لوی جنګ و لوی طاقت مانه نو ورسره امداد نو هوایي فوجونه جزونه نو هغې شاته په غټو هر پولیس جزونو په واسطه هلیکاپټر یې د فوج شاته وغورځول 105 کیلومیټر د قاهرې په دغه ته ورسېده سړک 40,000 فوج یې ونه پکې هغې باندې برابر وړېده سی پولیس دا د ښځو پلټ او دی فوج یې په دې کې ساتي نو داسې قومونه دا د ښځو په واسطه ډېر کار تاسو ته لاړئ یا خبر یې د افغان مهاجرین بار ملکونو ته تللي جرمني ته سویډن ته آسټرالیا دا پادیان ورپکې خشته ښځه ولیکي پادان عیسایان تلی ورته وویل چې هغه روزي مسلمان خو ښځو ته او پیسو ته زر ډوکه کېږي ورته وایي تا سره یو 15 منټه ملاقات کوم خو وخت در سره یې خو ډېره ښه ده که وخت در سره نه نو زه به بل وخت راشم نو دا زما د افغان مهاجر رور چې هغه وویني دی بیا په ځان نه پوهېږي وایي بیا څه کوې اوس راشه نو هغه څه تبلیغ نه کوي نه کولی شي مړ دین به څه وکړي په لاسونه پرې راته وکړي ښکلې کړي ته زمونږ داسې او راځه ته زمونږ ګرجې له راشه که نه دومره پیسې به درله مقرر کړي دومره نو په سوونو افغان مهاجرین یې خراب کړي د ښځو په واسطه آسټرالیا کې پخواني پښتانه تللي د دې ځای د افغانستان کلي کا عیسایان شوي د ښځو په وجه نو اصل مسله قرآن شریف کې دا ده که سړي عیسایانه کړي یهودانه ښه نه نو روا ده اوس موجوده وخت کې چونکې یو خو په اصل پاتې نه وي بل هغې سړی خرابه مخکې د عربو یو سړی عرب هم ډېر بې خونده شوي دي په ښځه زر ډوکه کېږي او په پیسو سپین ته تللي د اوړي ورځو کې ځي سپین یخ دی ټلویزیون کې ښځې لیدلې دي جنکۍ چې په لوبې کوي چېرته پکې یو خوښه شوې ده بیا معلومات ټول د ټي وي د سنټر په واسطه پته یې اخېستې ده بیا هغې ته رسېدلی پلار او مور یهودي او یهودونه چې نه که نه بیا خوښه شي وی دا موږ نه راکړې چې څومره پیسې هلی وی پیسې به م راکړې او زمونږ دین که قبلې هلی ده وی ډېره ښه ښځه یې کړې ده ښځې تصویري اخباراتو کې راغلی هغه مسلمان عربي هغه یهودي که ښځې نو ښځه کې خو کشش دی هغه سړی دوکهګی د ډېر کلک ایمان والا به بچ کېږي او دا ډېر کش نو خدای وایي چې د کافرې نه که ستاسو ډېره خوښه وي نو یو مسلمانه وینځه دې ښه ده
غریب تا سره په دین کې شریک او کافر له بلو کور ورکینا افات کافر سره بلا یستا مسلمان خدابا خراب خدای وی اولای کې دون النار د خځه خاون تعلقي یو بل نه متاثر کیږي نو کافر په خطا ورته بلی لخرنا ځکه چې کافر خځه دې کور کی دا کفر کارونه چې کوي نو که ور سره مینا نه کوي خو خځه خاون پاتې نشي او که مینا ور سره کوي نو د هغې په کفر بچپې د هغې کفر ته به خلک مطابقت کې دا وی خلک کفر ته بلی ګناه ته بلی او خدای خپل احسان او بخښنه ته خلک ويسألونك عن المحيط بلا مسله ورپسې بیانه د مسلمان ښځې سره خو به تعلق ساتې واده کوه کافر ونکې نه به بد کردار او بد عمله ښځه مسلمان ښځې سره بعضې وخت کې تعلق څنګه دی لکه د حیض وخت کې نو خدای د حیض مسائل بیانوي ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين خدای وایي چې دا صحابه تانه د حیض په باره کې تپوس کوي د ښځو د ماهوارۍ په باره کې مدینه منوره کې په درې قسمه خلک وو د اسلام په اول ورځ چې حضور مبارک تشریف راوړ چا د حیض وخت کې به د ښځې نه سخت نفرت کوه دا یهودیان چې ښځو باندې به دا خاصه بیماري راغله د هغې د لاس ډوډۍ نه خوړل د هغې د لاس اوبه به یې نه څښلې هغې سره به یې لاس نه یو دی کړ ډېرو به د کور نه وختلی او که دا اوس لیدل غواړئ نو بمبري طلاق چې د چترال هغه دره کې چې کافرستان ورته وایي دوه ځله زه تللی هلته د ښځو حیضخانۍ نو زاړه کافران نو د سړک خواته کمرۍ هغې کې د حیض دا ښځې ناستې د کلي نو د کور خاوندان والا ډوډۍ راوړي او ورته دغه شان په تالي کې د پاسه په ډوډۍ په ځمکه کې ښځه راشي هغه وایي بیا چې ډوډۍ وکړي هغه تالي بیا کړي کور ته یې نه پرېږدي زاړه کافر دي په چترال کې دغه شان یهودو کې رواج یهودو به ښځه چې بیماره به شوه هغې د لاس پراک بند د لاس کاک بند خبرې ورسره بند د کور نه به یې مختله حیضخانو کې به اوسېدې هلته یې لیکلي حیضخانې عیسایان هغه د بل طرف ته هغې حیض کې هم جما کوي او مشرکانو به هم ګوره مسلمانانو د حضور پاک نه تپوس وکړه چې صیب موږ ته څه حکم دی په داسې وخت نو خدای وایي یسألونک عن المحیض صحابه تانه تپوس کوي د حیض د حکم قل ته ورته ووایه پیغمبره هو اذی دا حیض یو ګندګي ده پلیتي ده فاعتزلوا النساء فی المحیض د ښځو نه جدا یې جدا اوسېږې په حیض کې څنګه جدا هغې تفسیر قرآن شریف کې هم دی او حدیثو کې جدایي مطلب دا دی چې همدستري ورسره مه کوه ولا تقربوهم او مه نږدې کېږئ دې ښځو ته حتی یطهرن چې څو پورې پاکې شوي دي فاذا تطهرن چې ښه پاکې شي فاتوهن من حیث امرکم الله ښځو ته نږدې کېږئ په هغه طریقه چې کوم خدای د هغې اجازت کړی ان الله يحب التوابین که چا نه غلطي شوي د حیض په وخت کې جما کړي او بیا توبه خدای ته وباسي نو خدای هغه معاف کوي ويحب المتطهرین او هغه خلک خوښوي چې د مخکې نه انتظام ساتلی خدای او رسول چې د څه نه منع کړي هغې کې نقصانات حیض سره سړی خرابېږي او ښځه ښځه کله د اولاد نه محرومه شي ځکه هغه مینې رحم ته لاړه شي په دماغ او سړي باندې کله خارق لګي پمپ پې ولګي نو د ده اندامونه او د اندامونو خوشا ټولې دانې راوخېږي
لکه سخاوي نه نو چې خدای منع کړي دي نو پام کوه. بیا خدای وایي نساؤکم حرث لکم، ښځې ستاسو د کار کروندې ځای دی، یعنې د اولاد د راوړېدو. فاتو حرثکم انا شئتم، ورتلی شئ د کار کروندې ځای ته په کومه طریقه چې خوښ. وقدموا لانفسکم، مخکې خیال کوه. واتقوا الله، او په هره خبره کې د خدای نه ویریږئ. واعلموا انکم ملاقوه، او دا عقیده لرئ چې خدای په سره به پیشي کېږي. ستاسو د پټو خبرو نه خبر خدای اوري، ستاسو خبرې او ستاسو حیث کې د بدن د دې پوندو نه تر نامه پورې چې دا بدن د ښځې پټي او باقي بربند وي، نو سړی ورسره سملاس کېدی شي. د ښځې د نورو اندامونو نه فایده اخیستی شي. علاوه د دې دا شریعت ده. بیا خدای وایي چې پاکې شي. نو ستاسو ښځې دي د پټو مثال دی. د پټو مطلب څه دی؟ د پټو مطلب دا دی چې هغه ځای به د ښځې استعمالوي چې کوم نه اولاد کېږي. اولاد خو نه مخکې اندام نه کېږي، د رستو نه. هر قسمه خلک یې په معاشره کې داسې خلک وي چې ښځې سره بل طرف ته بدکاري کوي. نو خدای منع کړه چې نه، د کار کروندې ځای ته به ورځې، د ګندګۍ ځای ته به نه ورځې. تا ته اجازت دی چې په هره طریقه چې خو د ورتلو ځای به یو وي، دویم به نه. دا بیمارۍ پیدا کوي. او د بل جانب استعمال دا خو د فطرت سلیمه نه خلاف دی، د انساني فطرت. خو ډېر خلک چې هغې فطرت خراب وي. د دواړو جهانو سردار وایي ملعونه من اتی امرأة فی دبرها او کامنه فصدقته فیما یقول. حضور پاک وایي هغه سړي باندې لعنت ورېږي چې خپلې ښځې سره په دې بل جانب بدکاري وکړي. یا یو کاهن له وشي دا په سړکونو ناست دي که نه، چې ستا پال معلومو او ستا اوزل معلومو، دوی له ورغې او یقین یې پرې وکړو دا په لعنت مبتلا. او یو حدیث شریف کې دی که څوک دې کاهنانو له ورغې او یقین یې پرې وکړو، نو ته په هغه دین کفر اختیار کړه چې کوم په پیغمبر نازل دی. ځکه چې خدای او رسول وایي دا دروغ دی. د غیب علم صرف خدای سره دی. نو تا خو د خدای او د رسول خبرې ته دروغ وویل، عیاذ بالله. نو ول دروغ دی، هم ته وایې رښتیا دی. په سړکونو داسې زاړه ماړه کتابونه ځان پېښ کړي. یا راته ابوجهل د افغانیانو کې دي په دې بورډونه یې لګولي پلانکي تعویض نویسي افغاني څه لاره تعویض نویسي څه پیشه نه ده. ټیک ده که سړي یو صحیح تعویض وکړي، صحیح کلمې پکې یو عالم ولیکي نو روان. خو دا پیشه ګرځول او د دې اشتهارات چاپ کړل او په دیوالونو لیکل یا نجومي فلان ام نجومي دی، دا ټول ټګان برګان مردار دي. دروغجن هلکه سپېره د خپل قسمت نه خبرې چې ټول عمر به په دې سپېره وزې مبتلی که ستا اواز به ښه کېږي. د بل د اوزل بیان کېږي، د خپل اوزل نه نه خبر. یو ورته بله خیال د جمرود روډ باندې یو دکان، دا ستاسو د خیر خواهی لپاره دکان خو د فود سټیټ دی او لیکلي دي د فاران فود سټیټ، خو د یو بل دین سړی د هغې ته بهایي وایي. نو کتابونه تقسیموي په فارسي او په پښتو کې، د افغانیانو کې. او یې دی زمونږ مرکز ته راشه حیات آباد ته. نو ډېر خلک داسې وي چې دکان یې د یو شي کار بل شي کوي، په دکان ځان پټوي. نو بهایي یو کافره ډله د بهاودین یو سړی یو سلو کاله نه مخکې تقریبا په ایران کې پیدا شوی، نو د پیغمبر یې پیدای کړی. نو دی ایران کې دا تحریک خلاف قانون دی. او پاکستان خو د جبر ملک دی، که چا د خدای دعوه وکړه هم یې سل مریدان پیدا کړي، او که چا د پیغمبر دعوه وکړه هم یې شل مریدان پیدا کړي.
ځکه دلته کنټرول نشته چې د مرۍ نه ونیسي او الله وایي ځوړه وکړي. پېښور کې کتابخانې دي رسالې تقسیمه چې ګورې احادیث هېڅ شی نه دی صرف قرآن بس کې. نو دا بهایي دي دا ډېرې ګنده عقیدې دي. ما له چا یو دوه رسالې راوړې نو پام که د چا رسالې مو ګورئ د چا کتابونه مو ګورئ که درله څوک درکړي نو هغې عالم ته یې ښایي چې د هغه په دین ستاسو اعتماد وي او هغه ته عالمان عالم وایي د خدای او د رسول د حکم نه خبرې که هغه درته وي ټیک ته ګوره نو ګورئ که دې مو ګورئ ځکه هر سړی په خبرو کېږي نه. زه خو دې تیار یم چې د سړي زوی ناجوړه شي ښځه او خپله نو خپل سپېشلیست ډاکټر پسې ځان رسوي او ډېر نه ډېر فیس ورکولو ته تیار یې خو چې زما مرض باندې پوه شي او د دین په باره کې د هر کو جاپودي رساله ګوري د هر چا کتاب ته لاس کوي. هلکه دین خو د مرض نه زیات مسله هم ده د صحت او د مرض دپاره ښکلې نه ښکلې ډاکټر او د خپلې عقیدې لپاره که ملنګي که درویشي که شنې جامې اغوستې که خرې که ډډوي د هر چا رساله ګورئ. دا زمونږ د خلکو بیاکتو غوښه چې سیرلي نو څومره احتیاط پکې کوي چېرې هډوکي رانکي او باجنګڼ چې سیرلی نو څومره احتیاط کوي. د دین په باره کې څوک کړو د احتیاط پروان کوي یاره بسته دا هم صحیح دی نو پام کوه. که چا له حیض کې دغو شو غلطي شو نو اول به توبه وباسي او ځینې احادیث نه معلومېږي که په اولو ورځو د حیض کې د ښځې سره نزدېکت کړي د یوې اشرفۍ په اندازه به پیسې خیرات شي. یوه اشرفۍ 4.5 ماسې سره زري او که په آخر ورځو کې کړي نو بیا یې نیمه اشرفۍ ده او حدیث ضعیفه دی. څه مذهبونه پرې عمل کوي څه کې دا وایي چې توبه دې وباسي خو بیا صدقه ونه پکار ده ځکه تش په خولې په توبه سړی نه واپس کېږي چې څو پورې پې څه تاوان نه وي تاوان خدای سړی یېرېږي نو خدای پاک وایي دا د خلکو دا پاتې و هر څه من ناشې ده وخت بیا په جماع کې به اولاد مقصد وي صرف جماع کې به اولاد مقصد کوي ځکه حضور پاک وایي زه د امت په ډېروالي فخر کوم او د ښځې د حق پوره کولو نیت به کوي چې راغه دی په ما حق دی او د خپل ځان د پاکۍ نیت به کوي چې زه د خپلې ښځې په واسطه د ګناه نه بچ شم. نو خدای وایي وقدموا لانفسکم مخکې خیال کوئ سوچ کوئ چې دا زما ښځه ده زه دې سره نږدې کېږم په کوم نیت نږدې کېږم او خدای پاک لپاره خبره کوي. بیا وروسته د قسمونو بیان چا دعا وروسته د خدای پاک ته کړ سړی